ته چیرته یې؟ انوشکا پلاره انوشکا لورې دلته یم لورې نه پوهېږم چې ولې ورلګېدنه تر سره شوې ده پام وکړه چې سرتیرو دا کار مو هم د دین خلاف دی او هم د انسانیت د استنبول ښار په اور کې سوځي راځئ اوس هم لا وخت دی له دې کار نه مو لاس واخلئ داسې ښکاري چې د سلطان سترګې ړندې شوي دي چې بې وزله یې هېڅ هم په سمه توګه نشي لیدلی موږ هم په ښار کې لږ څه ګډوډي جوړه کړه تر څو چې خیر و شر څرګند شي ما سره سپینې خبرې کوه ستاسو غوښتنه څه ده همدغسې راځو خپلې غوښتنې ته ډېر ګران څه نه دي انوشکا څه کوې پام کوه ظاهر آقا سنان آرام اوسه زه راغلم چې تاسو له دې ځای نه وباسم ژر کوئ تاسو له دې ځای نه ووځئ زه هڅه کوم چې دا اور مړ کړم پلاره ښه یې ته ښه یې اړینه نه ده انوشکا زه ښه یم ښه یم هېڅ اندېښنه مه کوه زه ښه یم همدلته کښېنم لورې تاسو ښه یاست ژوندی اوسې ښه یم ما د کور دننه اور مړ کړ خو نه پوهېږم چې بیا به اور واخلي او که نه موږ باید لاړ شو هغه خلکو سره مرسته وکړو ظاهر آقا هله ژر کوه نه کېږي مېرمنې ما سلطان سره ژمنه کړې چې تا به ماڼۍ ته بیایم نه تر څو چې دوی سره مرسته ونه کړم هېڅ ځای ته نه ځم که ته نه غواړې ته تللی شي ظاهر خانه خدایه څه راته صبر راکړې اوبه چېرته دي